دلته تازه نیسی ګوره دا کشتۍ چې او دلته پخی تازه سمندر نه راوباسي د مرګ به لس دقیقې نه وي شوي چې ستا خېټې ته به نه وتې اورې نګب لګو ما تازه یې خو داسې هم نه دي چې چینیانو غوندې ژوندي یې پخی دا وګورې دغه سمندر دې ته مینونو وایي دا د دوی نیشنل خوراک دی غومیړ ډېر مشهور دی دا مایع تازه مایع دغه کشتۍ کې پخوي نه او دغه سمندر کې بر هغه پل باندې کسان نیسي هغو نه اخلي دوی ټول د دوی کسان نه دي دوی دې اخلي دلته پخوي موږ کله نه کله راشو کله اختر کې راشو کله داسې دغه اوس خو دا د نوي کال شپه ده 2022 اخرنۍ یو دېرشتم ډسمبر اخرنۍ شپه ده نو زه رالم ما ویل چې دا خلک څنګه دي په دې دغه کې د نوي کال په دې لمانځلو کې خو نه هر څه نورمال دي نارمل دي ځکه دوی د کرسچنو تابع نه دي ځکه دلته د دې وجه هم دا د یونان چې دی دلته نږدې دی هغه خو د کرسچنو د عیسایانو یو نسواراو یو وخت کې مرکز و او اوس هم د غټو مرکزونو نه روم او یونان حسابېږي لکه زموږ چې سعودي عرب دی مکه او مدینه ده دغه د بیت المقدس دی نو دوی په یونانیانو ځان غټ ګڼي هغوی چې دي یو خو ایماني غیرت هم دی او بل هغوی د دې ګاونډیان دي سیالي دي که نه هغوی سره سیالي کوي هغوی دوی هر هغه څه ختموي هغه نښې ختموي کومې چې د کرسچنو نه دلته پاتې دي نو په ترکانو باندې دا تور لګول داسې دروغ دي دا ظلم دی زیاتی دی تهمت دی چې خلک وایي چې دوی نوی کال او کرسمس او داسې شیزونه لمانځي نه لمانځي ګوره سبا نه بلکې یو څو ساعته 2022 زیږدیز میلادي ته پاتې دي اوس زه دلته راغلی یم په دقې نیت راغلی وم چې زه به دلته دا حالت ګورم که نه چې دلته دوی دا نوی کال لمانځي دا شپه څنګه دا مرکز دی د ټوریسټو چې دلته څه شی تیاری نه دي کلي پروا یې نه کوي ګوره حتی هغه لیټونه هم بند کړي دي پوه شه قصه کې نه دي نو پوه شه چې لکه دا خلک په دین هم مین دي او بل دغه یونانیانو سره غیرت هم کوي لکه هغوی سره یې ورانه ده داسې ګاونډیان دي د یونان او ترکیه لکه انډیا او پاکستان که نه یو بل یې سخت بدې شي انډیا او پاکستان خو کله ناکله یو بل سره ډېره مینه کوي هغو خو ملا دونه دي دوی یو بل سخت بدې شي او ترکیه پې بیا قویم ده نو دوی د هغوی تابعداري ولې وکړي هغه د کرسچنو مرکز دی که نه یونان نو خلک دا تهمت لګوي په ترکیه باندې دا دروغ دي زه د دې ګواه یم او صرف دا کال نه زه هر کال یې راځم زما دلته دا د 9 کال دی او دوی د اختر چې په اختر کې اسلامي چې کومې چوټۍ یعنې رکوټ او غټ اختر چې یې رمضان دا ځایونه داسې ګرم د خپې ښودو ځای نه او اوس دا زه د دې ګواه یم دا د ګورئ د 2022 میلادي کال دا شپه ده او هېڅ تیاری نه ورته نه دي نیول شوي هر څه نورمال دي بلکې د عام وخت نه هم دغه ګوره دا غریبانان دا کرسچن اروپایان خواران امریکایان راغلي دي خوشحاله دي چې لکه دلته به څه شی موږ ولمانځو خو نه هېڅ هم نشته دی او دا هم د مایه مې وخوړو دا ګوره دا موږ چې ورته دغه ویو مړه څه شی ورته وایي ډېر ساده پښتو کې خو بل شان نوم د ما نه نوم هېر شو هغه سمندري دغه وي دې ته موږ حلزون ویو حلزون او په عربۍ کې ته مهار وی مهار که نه دا ځینې علمای مکروه ګڼي خو دی حلال سمندري خوراک دی داسې دی لکه دغه که نه دا مې هم راواغسته دا به کور کې وخورم بس دا حالات دی ملګرو دی نه مې تاسو خبرولې ګورئ دا ټول یې بارملکین راغلي دي ټورسټ دا امینونو ده د استانبول هغه مرکز دی هغه ځای دی چې دا هر وخت کې 40 ساعته دا خلاص وي او دلته ګاڼه ګوڼه وي د میانو مرکزونه یې او دغه یې که نه هغلته دغه پل دی دغه هوټل دي رسټورانټ یې زه دغې دپاره راغلی وم د دې یقین ما ویلې د ځینې خلکو له ورکړم لکه په ترکانو که دا تور څوک لګوي چې لکه ترکان هغه هر څه ښکاره دي که نه لکه عیاشي او د دوی قانون سیکولر قانون او ډیموکراسي هغه هر څه شته دی هغه یې موږ منو خو چې د دین دغه شي او په اسلام غیرت شي په شکل عام نو دوی بیا په چې لکه د شیعه او د سني خبره شي په ایران باندې ځان غټ ګڼي شیعهګانو په قصه کې هم نه لمانځل پرېږدي بل ته او نه خپله لمانځي او که د اسلام او د کرسچینټي د مسیحیت خبره شي نو بیا په یونانو په نسواراو ځان غټ ګڼي دوی کې زما دا شی خوښ دی یو په سنیزم ډېر غیرت دی پکې
او یو په اسلام باندې کله د اسلام باندې په کله غیرت دی کله چې د مسیحي د يهودي او د مسلم خبره راشي او نور هغه شي کنه چې دوی د خزي دي اکثره دغه نه کوي دا غیم خبره ده چې د دوی قانون داسې وو د اتاتورک داسې قانون جوړ کړی و چې دلته به ښځه په زوره جبري به لکه څنګه چې اوس افغانستان کې ښځه به جبري حجاب کوي او صحیح شرعي 100% حجاب به کوي حتی چې هغه ګرد مخ به هم نه ښکاري چې ځینې علما وایي چې ګرد مخ څه پروا نه کوي که نه نوره پټی نو دلته جبري و چې ښځه به جبري حجاب لري کوي د دې دا قانونو نو دا قانون به اردوغان په 2014 کې لکه نن 10 کاله مخکې نه 10 کاله مخکې دا بدل کو چې نه ښځه به جبري نه وي هر چا خپله خوښه ده د ترکیه سیکولر ډیموکراسي وطن دی که څوک حجاب اچوي نو هغه یې اچولی شي حتی په دولتي مسیسو کې که کومه جنۍ یا ښځه وظیفه کوي نو هغه حجاب کې اوس راتلی شي لکه حجاب لرې کول به په جبري نه وي نو دا د دې د وجې نه دا ډېر خلک چې حجاب نه کوي او نور دا زما د 2 کالو تجربه ده چې کله د دې شیعاګانو ورځې محرم کنه هم هر څه نورمال وي یو ځای کې ما د دوی چې ته احتفال ونه لیدو که کوم لږ شیعاګانې غیر دوی کې خو شیعاګان نشته خو د افغانستان شیعاګان کنه هزاراګان د هغوی هلته یو جومات هم دی غټ حتی هغو ته هم نه پرېږدي المانځلې ملمانځلې او دا قصې میسې ورته نه پرېږدي هر څه چې کوئ جومات کې به یې دننه کوئ او نه خپله کوي او که د کرسچنیټي خبره که د اسلام او دغه خبره راشي نو هغه وخت کې به په اسلام غیرت کوي یونان ته به ځان ښیي چې ګوره د مسیحیت نښې مې د لټولې ختمې کړي او اوس هم دا دی لګېده ګوره هر څه نورمال دی نه څه لمانځل شته دی نه څه لیټونه میټونه نه هغه د کرسمس ورځې چې وي 15 ورځې مخکې هلته هغې کې هم راغلی وم بس دغه لږ شان معلوماتو تاسو له مې درکړم